السلام علیکم ناظرین، زیم راج محمد او تاسو کسو د حجرا شو. تاسو مونږ ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې کوم مونږ پروګرام اسې په غب غب کې شروع کړی و، هغه ډېر هاي سطح باندې لاړو. تاسو کتونکو په وجه تاسو دغه مقابله موږ ورسولو، مهرباني ډیره شکریا. تاسو ته مونږ سلوټ کوو چې مونږ پروګرام هم دومره خوښ کړو. شهزاده صاحب ته څه ناظرین ته بالکل عمره تا ته څه ویل؟ شهزاده چای تیاری دي؟ نو به چای راوړه که نه، په چای زه غواړم واچولو د چای کمر صاحب کمر صاحب څنګه ګاډی لاندې ودرولو که شی پې وکړو؟ کمر صاحب راختولی. تاسو موږ سره په کمنټونو ذریعه هم شامل دی شو، په فون نمبر په ذریعه هم ښه شو. نن چې کوم ټاپک موږ راوړی هغه ډېر زیات پوه چې څوک ځان دی هغه دنیا غټ کمه کوي. په دا ټاپک باندې خبرې کوو، تاسو سره لږ شریکېږو. لکه حد نه زیات پوه چې کوم وي هغه ډېر کمه کړتوب کول نه کوي. یاره هغه پې باندې هغه زیات وي، شوی ته وي علم پې ډېر شوی وي، یا کمه کل کېږي نه. بالکل هغه موږ صحیح بل دی چې تا سبق نه ویلی، بې تعلیمه یې جاهل یې. تا چې ویلی دی دغه تعلیم پوره نه، تعلیم پوره نه چې اخلاق یې سره نه وي که نه، نو چې شپاړس ځلې پاس کړم که نه موږ لیسټ کې زیرو یې، ځکه چې اخلاق یې سره نشته دی. اخلاق یو داسې شی دی چې جاهله وي خو چې مشر ادب کې وي، سړیتوب باندې وي، مور پلار ادب کې وي، ګاونډي خیال ساتي، رور خیال ساتي، غریب خیال ساتي. هغه موږ په لیست کې غټ افسر دی. انسان دی، غلطي هر چا نه کیدی شي کیدی شي، خو الله پاک چې کوم تاسو له کوم تعلیمونه کړي، کومې کورسې ده کړي، پکار ده چې د قدر ورکړو. چې هماغه سیستم معلوم شي. ټاپک شهزاده شابه شو ډېر زبردست ټاپک راوړی شهزاد بھائی، چې کوم ډېر زیات پوه وي هغه ډېر کم عقل وي، ځکه چې یو باندې چا خبره اسان نه کوي. ما خپل ورته خل دی شي هغه ته یا آفتاب دی، آفتاب دی که لیوالی دی؟ آفتاب دی مړه بس لیوالی ډېر پوه دی. آفتاب دی چې خپله ونیسي که نه بس بیا یې په من که واړوي. ته ودې چې ګوره داسې خو دی ویدی چې نه داسې یو ما خبره وي، ما خبره وي کږول کې بالکل ته څه کږوي، بس خبره وکړه متوړي وي او خبره او غړي. کمال صاحب راتلو کې سیکرټونه پاتې کېدای شي چې سترګو په رات کې حاضر شي. کمال صاحب ته موږ هرکلی وایو. وعلیکم سلامونه. کوم راغلی ډبه الله وبرکاته. داسې حال خو نه و مړه نه مړه او بیا په خبر پاس راغلی. دا خبر پاس چې کوم دی، السلام علیکم جی ورحمت الله وبرکاته. انشاءالله چې زه کله الیکشن ته ودرېږم ما وی هغه دا وي خبر پاس نخ که که نه انشاءالله. نن ټاپک د کمر صاحب دنیا غټ پوی کمکل، لکه هر نه زیاده پوی به کېوي چې نو ډېر کولی شي کوي چې پارټۍ نه کوشش وي کولی وي. انشاءالله دغو ته زه لږ یو هغه پېښ کړم که نه، تاسو کوالټي A1 ساتو چې څنګه دو او قربان صفت ته ضرورت نشته. دا چاته خبر پاس دی؟ خبر پاس ته هغه نظرین دی. خبر پاس والا واورو د کمر صاحب خبرې چې لکه یو شی د خپل صفت په خپله کوي. بالکل دا چې کوالټي زبردسته کوالټي وي بس دی بیا هغه مه کوه، بس وړي وي او بس معینېږي پرې. او چې هغه مثال لکه د نورو کوالټي کمزوري وي که نه، اونچه دوکان او پیکه پکوان هغه شی نه کوو، انشاءالله کوالټۍ کې شی پیش کوو. څه چلو شو که مخ په پلو پټ کړو نور یې صحیح که تماشې خو لږې نه مطلب دا دی چې په ډبي کې خو نور څه وي نه که نه قربان دا کېږي. ښه داسې حساب کتاب دی چې لکه پاټلې خبره کوله. دا یو سوال هم دی چې لکه بېوقوف هوښیار بیوقوف هوښیار دا کم وي. دا چې هغه که د کمک نه زده کېږي که څنګه؟ داسې حساب کتاب دی خو زه یو دوه درې شیونه ورته پېښ کړم، ښه د دودې پکې بیا کمنټسونه په ذریعه بس یو بیوقوف هوښیار هغه وي چې په موټروی باندې روان وي، ډرایوینګ کوي
او د ټلیفون کې ګوتې وهي ګوډ سپیډ 100 پورته 120 خبرې کوي 130 خبرې کوي او د ټلیفون کې ګوتې وهي څوک ملاوي نه سیټ شه بیا کار وکړه بل بې وقوف خيار راغوي چې د سړک منځ پاسه ودرېږي سورلې خېږي بالکل ابراز مقصد وشول بیخي سړک په برګدي سړک لا سیټ ته ودرېدل پکار دي عائشہ بس چې تاسو کتار ودرېږي کنه بیا جګړه دي جوړي چې دا پلان سره کوله پلان راوډینګو او ما سي چټي نو خو بس بل هغه به خیر چې بل هغه چې هغه یو ټیر په اوچت کی والویل ولا شتا نوې نسل تباید رب ته خوشاله نور تاسو به بیا رسوب چې کم دي نور ښه مالک یاسو لیکلی سلام ټولو ته وعلیکم السلام یاسین ملک صاحب آفاق آفریدی ویلکم ټو د پروګرام هجرا شو ته موږ کلاوي ته موږ برسولو په ذریعہ شامل دی چې خندا شاعري او ملي شاعري او کا ګډوډ شاعري خو ته یې زه خو نه یم تصوف مینه وخیله نه ګډوډي کامران لیکلي د سوراب او د کمال د طرفه کمال ګلونو ته سلامونه وعلیکم السلام احترامات الله وبرکاته ډیر خوشحال کا الله پاکم اخره کې لیکلي چې راجو شهزاده تم سلامونه کمال لیکلي سلام ته ټیک دی خیر دا سلامونه مختار ورسېدل د اس ام اس په ذریعہ او نن چې کوم ټاپک دی هغه تا ته پتا چې کوم بیوقوف خیال لکه خیال نه یو ځل خیال یې نه یې وی کته ته یو یې دې نه مالا څه پیږي راکه ما راکه لوځه راکه تعلیم وځه دا خو هیڅ شان نه نقصان دی نقصان نه بغیر د پرشنه ملويږي نه ملويږي جو پار شي پويږي ښه په هر شي پويږي راکه ته وایي چې جاز جوړو د پلان کې کسب مو ایو هغه شو کنه ډرایور ته پکاو شي باندې سره ګاډي چلولې نه شي ځکه خاخه بوزي تراکا چې کله اوس مخ کې ډایرکټ کوس کو چا تیزی بوترو کنه چې تیر نشه کوله مړ سره نه دا ځان کوم کل کېدل خې ډېر وخت هم چې تیریږي ګوره ډېر خپله ډېر خپله وخت دی کې خپل تم خوږ نه سي نه کنه نه چې بس لاګي ور زینه تواب چې لاګي نه لاګي زینه به تواب نه کوي نو ډېر کابران لیکلي چې به وقوف رستو سوچ کوي دا خبره صحیح ده دا خبره صحیح ده چې ما زنګړه وړلې کنه د هسپتال کې سوچ کوي چې پروت دی لکه ډېر به وقوف وي چې ما کې ریواز کې نشته چې کله زه هر کار ډایرکټ کوم خو مشرانو له متل شوی چې ته غټ ټوپه هې نو دوه درې قدمه یې ورته وروستو څې بیا ولې غټ ټوپه هې دوه درې قدمه مثال دا چې لږ سوچ پې وکړه بیا په کار ور ودانګه ډېر خلک وایي چې ریواز ګیر شته فلمي ډایلاګ وولي ریواز ګیر چې نشته بیا خو ولډه شوه ناکام یې فلمي او یا ډراما دا په پارچه لیکل یې ګپ دی ها کابا صاحب ریواز ګیر یو په موټر سایکل کې نشته یو پر اشکا کې رشتہ ہے اشکا کې رشتہ کوئی نہ کہو میرا گاؤں نہیں پتہ بایسکل کې رشتہ بایسکل دی بس ډوړه خطرناک شی دی کا ودری کې نه بخپل کنه سره کا روانه کې مړه روان دی تا چل باندې نو دا ځای په څه ځای مې راولې ته نه راولې سي هغه سي واقعیا غوډه کیسه کوو ما کیسه ده خوارو لازم کیسه ته پوره کې دوله کیسه په منځ کې کوم رسولو ته لګ د خیال کوو شاروخ بھائی سلام علیکم وعلیکم السلام علیکم کیسه وره ډېر اهم کیسه اچھا وخت ما کنه چې لاري کیسه نو مستر رضوان لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام رضوان سید عارف لیکلی چې سلام قمر صاحب وعلیکم السلام دا قطر لا سید عارف دی سید عارف سبحان الله وعلیکم السلام فرمانو لیکلی سلام راجو الکبر ټولو ته ډېر سلامونه وعلیکم السلامونه خا شفیع لیکلی تل می راوریږي په زړه می تل می راوریږي لران مرده کې تل می شي کوي دا بسم الله اعلان دی
پښتو ولزاله بس چاکه ټوکې شو دې کړې تړمې وبوي کنه تړمې وخې وي کنه نو اوس پته نه کېږي دا څه شی علم تکیږي کابل کله الله کا شروع پر تیر شي خو پوه نه شي کابل لیکلي او کنه بالکل صحیح لیکلي شل دیر کله کلندریو کې ورور نشي شاروخ لیکلي چې موکش خبره ګار دای پکې ها موکش پیژنې یې کنه سړی نه لاسیم بالکل نستا کوي دا خبره کابل سے مبته خبره کنه راسینا خا کیسه شروع کوو کیسه شروع کنه کیسه تا وک شو د عمدہ موږ علاقې ट्रांसपोर्टर करण लारे वाला ड्राइवरान आई ड्राइवरान करण یو لارې بس لاړه دغه دینه مال واچولو افغانستان کندهار لا یعنی بس سي کابل لا کابل لا ها بس مال جوړ سوالو بس تقسیم کړو کرای تر واخستانو بیا یخنی بیا ته وګڼه چې دغه چایس خو یو ټل کې کنه سره لیاره غوندي وټل ډرایور کړل نو چې ګوره کې تاسو لارې مې لاړو که دغه مخه پرچون مال مې لاو شو نو خو بیا ډیزل تاسو تاګلا خو شیخه چې یو غزل خو خدای کنه بزګار نه ورناستي وټل لارې ودرې د وټل ته کمپیوټر کې کنه اصل نو بهر نو صبح چای ور راغلی د ګرمي چای یخنی و چې به یو هغه راولو کوچای ها شي استاد پاکستان راوړی یې پاکستان څه کنه ها یې ګټي راسره وری پسونه کنه دا یې راسره څنګه بس سودانی او تشه څنګه بس پیسو سره جوړ شول 50 دانې وې داسې نو چې خاصه پلان کې پلان ته چې څه دا شو سره واسه ډب کې ته ودرول لاریو غړي به راوځو په پټه پسې بند کړ بیا راغلو होटल की बयान से अच्छा इसलिए ना बच्चे भाई से की बड़ रावलो गा खिलारे चादा शी خیر شاه چې دا چې موږ سره خو هغه دي که نه مال دی پکې ګټې دي چې خیر دی که نه موږ سره مړی دی لکه مرده پاڼې پلیتو مرده که نه چې نو مړی کالبوت کې دی چې و کالبوت کې دی دا تاسو څه خیال چېرته جنګله کې کېیم که نه چت پاسه لارې جنګله وي راکړه لکه لاندې ګډې شوې مړی ځای پاس چت شو باکسته که نه باکس کې و محفوظه و نو بس کې خو چې کېده بس صحیح شو نو بس کلنډر ډرایور خوشحاله شو که نه چې کېنې کریا ډبل شوه ډبل شوه بس په ګډو موږ څه کوو بس پاس شو موږ به سره مخکې کېنو یو خاص دوه ټیک ده بس برابر شول مړی پاس جنګلې نه لاړو ګډې لاندې دي او بس کلنډر ډرایور سره کېناستو هلک غوندې ځای نه وي یا سان کې ښي طرف ته یا سیویل کې غوندې و نو هسې زړه کې هغه وکنه چې ګینې ته کې خو شیطان هم ننوځي مړي کې که نه ډارېدلو نو دلته بس ډرایور سره څنګ کې کېناستو و د ګډو والا و د مړي والا بس سم کېناستله سیټ باندې لارې ټرک دی روان دي بس دغه مخه چړې ور بس خاریا روان شول او کلنډر ته وایي چې ګاډی چې وخیږي پاس اوبه اچوو ځکه چې هغه چړې ډېره سخته اوس په چړې کې روان دي د کابل د مخه پاکستان ته رسي که نه په دا هغه کې هسې چا لاس ورکړو هسې ملنګ غوندې و منی مچولي وو سره خولي وو لښته به سره وه لښته پر جنډې وې خو دوی ته ووایي چې نشته هلته ګټې دي نشته ځای بس روان نو چې پاس وختل بس پلین شوه نو کلنډر ته ووایي چې ځکه د بچی هغه وکړه ګیلن واخله لکه اوبه ور واچوله بچي بیا څوک اوس تاسې صبحي ټایم دی که نه کچا غرمه چې هغه لاړو کلنډر لاړو لاندې هلته خو به ټولې اوبه دي که نه لښتی دی چنه ده ګیلنې چې راډپړو بیا واپسي مخ کړو لارې ته چې وکتل پاس که نه دا په زړه کې خدا وکنه چې مړی پروت دی شیطان پکې ننوځي چې ویې کتل ووایي
ته خو چې هغه ملنګ نه دی چې اشاره ورکړي چې نشته دی اب مزه ټپه 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 یار خطرې دی پاس په هغه باندې پر اوله کې بس شاته خطرې په دیوال تړه واکه څه پاسه مامې ناست دی مړي پاسه ناست دی چې کله ډېر ته کتلي او بس کوز ریورو د کسي لاندې کنه ګیله نه کړو بس شته وال چې ته چې پاک چې ریورو بجا کته اپ کله ډېر پسې منډه چلته دوه کس نور نو څه کنه چې ته شو بمځای باندې کې کسي حساب کتاب چې خلک دې منډي وای یو را کوشش چې وکتل او جنا ولا چې مامې ناشته مړه خو بلم پسې شو څلور کسو منډي وای کنه روان دي چې به پسې د مړی والا دا ماغه شو چې د لارې کې څه بم دی چې خلک دې منډي وای هغه مړه شیب را شو وا چې سره ټول منډي وای چې سره ټول منډي وای چې بسام پسې منډه مړه د عسکرو په تنبو نه راوته نو غریبان دا ډو سوچ کې راوته تر غاګانې کامې چې غر شو یې چې جاز تباہ برباد ته شو چې مړه را پسې مړه چې مړه کم دې مړه چې به پسې لخته والا او جنډې والا پسې ورنه وته وای یو وای بل په تنبو کې جوړ شو ته نه یې مړه ماز کړه خراب دي زه خو هغه مالان مو چې چارم درکو تاسو وایي چې نشته ځای هغه پسې دومره تیزه نه ولاړې که نه ډبل کې وه نو زه پاس وختم په هغه چا کې مړه وه بګز کې چې خدای دې خونه ویرانه کړه موږ کې خو دې زړه وچاولو چې ته به زه باغه یې هغه غریب داسې یخ په خونه و خو نو خبر که نه څه خبره خو بس مړ واسه نو بس هم پېښ نه وو عسکر هم پېښ نه وو او بس بیا ورته چې نه څو ما چې کوی به تر همره زوره باندې تېر شو مړی کې شیطان راوځي داسې زړه خبره راپسې بس زه پېته خبره هسې نه چلتي ده خلک ګبره ووي نو بس هسې هغه شي که نه لکه کلنډر راسو کمرسونو طرف ته کیسې خو ډېر خوند وکړو موږ مخکې ته ورغلي وو تاسو لپاره سپیشل فرمایش باندې بیا ورته قمر صاحب نه مړي سره سفر کول خو امید ده چې خوند یې د اغسته کبران لیکلي دروړو ته سلامونه ډبل کبران ده فرمانونه لیکلي تاسو ټول باندې به زه یو ځل سټوډیو کې پروګرام کوم انشاءالله لنډ وخت کې ډېر فرمان لیکلي وو که نه کرغري دکان یې فوج مارکېټ کې بس موږ انتظار یو فرمان وایي کفایت لیکلي ماشاءالله ډېره مهرباني کفایت وایي محمد ګل لیکلي سلام جی څنګه یو اعلی فضل ده ښه یو اسد زلال لیکلي ها 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 ډېر خوند وکړو کیسې کفایت لیکلي دا څه ټیم له څه ټیم پورې وي کفایت دا شلبان د شپې بوله شلبان د اوه پورې وي واګې دا ټیم مې څوک چې ونه کسي بیا دله ښه انداز کې سبا په یوټیوب پرته وي یخ کې بیا لا ډېر خوند اخیستی شو عادل لیکلي سلامونه وعلیکم سلامونه قمر صاحب راجو ډېر وخندولو ډېر ښه بس قمر صاحب کې کمال ده چې خندوي خامخا نن ټاپک موږ چې کوم راوړی بېوقوف پوی بېوقوف هوښیار بېوقوف هوښیار لکه هغه روغ لیوني کاندیلا چای ډېرې لیټ شوي اجرا مېلمانه همداسې ځان ګروي دا چای خو ځلان دې طرف نه دی که نه ښه او که نه خدل چې اجره کومه خرچه کړې حسد جلال اسد زلال چې کبر صاحب مشر صاحب زاده الله ورته کامیاب ساتي الله یې آباد ساتي ډېر ښه اخلاقي وړکه یو چینل پروګرام ویجرې ما طرف وي موږ ته وایو چې ویلکم دعوت خو نه ټوکراوې که نه واخه له څوک راوړي قبلوي هغه لیکلي چې نور ملګري نشته قبله لیکلي پښتو ژبې چې کومه ورځ وه هغه ټاکله وه پاکې ټول ګیرو ویډیوګانو کې نو پاکې ګیر شوي ارشد خان لیکلي ارشد الله بجلی والا چې ژوندي اوسو ارشد الله تم ژوندی اوسې عادل لیکلي چې ډایلاګ شپې خو کنه سړی نه عادل دی عادل خو مې ولید خو زه جلا کویا کړو ته وایي نواب برکت نواب خو مړه لیونی شوی غریب سولاد
توازن چې ته اجي هغه پړو نه نه نیمم نه لا لا خراب ته دوه السلام علیکم زلاله طرفه تو عمر ورسات وسوسو دولو داري کې لاره وړل داري اخلاص وزر ته کویګم قربان کمر سے خبرې نه ولې سره په یوه جوړیه ته خیر برابر یې الله روح باندې له کوم ولې چې کڑک شای ډېر د خلک کم دي کڑک شي دا کڑک داسې وي چې بس جګه غړپ تیوګه کنه واسه اسېږي ای شای ډېر د وته ویلې مو ورته نه کته وی چې کڑک هغه چاته مو چې کڑک کڑک سیب کی کڑکتی ہے کڑکیاں زیادہ شجا بتا کرے شای ډېر دی خلک کم دي شای ډېر دی خلک کم دي ډېر ویران دي لږ پکې سم دي سبحان الله پیزا لګه بچوا حسن خان لیکلی سلام جی ډېره مزه یې وکړه تا کیسې محمد حسن تا ته موږ هر کله یو بالکل یې ته ویو او شهزاده ته موږ زبره یو او اسې تاسو په خیال کړی وي کنه چې جمعات کې جمع وشي کنه دا استاد لګیاوي خو داسې کنه وکړي او قبر د سختونو هم بچ کړي خو د دوزخ آرام کړي نو هغه ناظرین چې کومې جمع ولوي کنه معتدیان امین امین کوي خو ځان سره او چې کله وایي کنه چې خدای قرض هم خلاص کړي ټول امین اواز تیز کړي نو ما چې ګلزار ته وکتل مو چې مخه چې ټول هم وکړي خود بکایي حالات داسې لکه چې امین ډېر تیز و عادل یې چې یو ډایلاګ شپې دا بس نن زبیر چې کوم دې تورې پخې کړې او هغه طرفه اسد دې طرفه وېدا دا سبحان الله سلام د ډېر مننه وی بالکل دي ګجره ولا باندې قوم عادل لیکلی چې اوسه بیا وایي چې روخه ځولې عادل ابو خو بیا ټیم در څلور شله ویل کوم شله دا وایي زه د مو تر اوس مو لیکلو واګړه ګروپ یو ورکنه چې چاره سره شای لګ دی خلک ډېر دي چای لګ ډېر پخ شوي کړل خلک کم دي شای لګ دی خلک ډېر دي څه ویران دي او څه پکې سم دي سبحان الله وما دا په قرآن شو دا اکل واجه علم واجه زیاتی علم شهر زیات شیم بس بیا ګڼ ډېر شیم پر پیزا پکې چې ته ها کمر سیب د نن چا طرفه و دا پروګرام سپانسر دا اصل زران ها سلام دی بس مونږ ویل نشو او وای ولا باندې ها ټول موم بقایا دي نن کا بس خپ موډ کې درې خیره دا وړاندې کړی بقایا ټول بقایا دي سبحان الله مرګ ورزش وجرا کې اوسې اورته ختم کې اوس کړي ګلاس ته څوک ته دته نه نه او تا کا پر خپل مې اوس کا مې کومه ته چاله مو غشتاو دا مونږ له کمران د سراب چې دی ایکر خا ما د سراب غلط مې وکړو سراب وای راځ شو ځکه چې تور چا کړه کړی ډېر خبره کا عادل صاحب ته کیبورډ صحیح استعمال وتا کیبورډ کې مونږ هر وخت مساله خلډر سپیډ وه نو کمر صاحب دې په ځای وبر صاحب لیکلی به ورستو صحیح کړی به ورستو کمر صاحب لیکلی ډېر ښه قربان خیر دې مله بس صاحب کی کنه وجرا علي صاحب بس اچھا بس ټیک بابر صاحب حمید الله ته ویلکم یو حمید الله په لاین راغلو نو وجرا هم داسې آباد چایو ځای کا څنګه په زبردست چې ما دې غړپ وکړو سراب راځو ځکه چې چای دې هم ډېر خوخي یغه پارا مسکا مړه چې په محفل کې پیالي نه کلنجي کې خورای محفل مخکې دا ته یاد ویډیو بچا دا یاد ویډیو قربان نه چې په محفل کې پیالو ټنګ ټوکار دی وی کنه یا محفل د خو وې خوشکی کنه
عادل لیکلی چې زړه غاړه غلط ذکر درولې او کسله وته دا کمر سي بوله غړي باندې من پام وګړو زه په خپل وته مزه واغې شروع وګړم دا شکل نه خلاص یې راتاو کیږي بس ډېر غازوالي او بل ورزم دا سره د چیر کوي عبد الله لیکلی قدیر پکې سایلنت وی دا ولې دا چای ته ناشته قدیر کیمرې دوه کیمرې سمبال کړي او سره بس کا ګلاس هم ته ګړې چای ډکړه یخته ناشته وقت څه هغه لګي میسج موږ ورسولې شو ته ویل شو په غاړه تیګه هغه په غاړه ته موږ په زاړه کلي کې هغه واسي بس مشران خلکو وجره کې ناستو راستوي نو یو ناستو بل راووتو او چې کوم راووتو کنه ا دې ګیس ټرابل نه ډیر تا بس بیگ پرابلم بس سر باندې وي بوجو بس راووتو چې وجره راووتو نو چې کوم پروتو کنه شهر پلان کې دا ګیس تا چې الحمدلله مو خو دا کوټه کې یو باندې نه غلطه له نور رڼا نه چې کوم راوته چې یا مالکا مونږ دې په غر کړو دې پیژنیم نه چې مونږ غر چې کې سره سره کوو دې چې یو باندې غراي دا بل باندې خفه پیغام هوغه زه وځو تو بس عادل لیکلی چې پروګرامر په دور د غاډي خوشاله کې بل ګاډه مو سایکل ته خیبانه سایکل دې زړه مبارکه را لګل ډېر مهرباني عادل بھائی دا کډک چای اوس کزو دا هغه لګل کله کبران لګل چې لو یو ار ټول سره محبت کو واه واه کبران دا ډېر مهرباني خوشبوئی ډېر خپل بالکل کمر سے په پیل دا چې اوس ارمان د جی اس ام اس په ذریعہ باندې ترای راځي نو سم ته یو کپ پیش کړای وای کوټه چای 2 only one this او محبت ورته ولا ته وی شي ډېر سات دی دیوانه ولا زور دی ورکو سکرټری تا په خیال او ته ورتلو کما کلو خبره یو خلای نه د خبره په خیال باندې ته څه خیال ده نو بس دا خیال نه چې بس او دنو ما غکړې ماترونه شي کارول څه دي شي اکل کما کړنه صدقه چې کما کړم جو ما خبره شو یو بیکا کارو کی دا کورو کې تو خاص نشي نو ته ما بیا ونس کېږي شهر دا څنګه بکل دی کنه نو تی بیا ما کوم نو ته بیا ما کا ما زدا کړه یو سړی او چې ډېر باندې ځات شکل بیا څه کوي بیا بس وته مشته شي راځو کوم دی کوم کل کیږي نه کنه څنګه ورشي عادل لیکلی کما سے ګوپی ولا کې سو خیلو کڅنګا ګوپی خوړل نه سلندر سلندر ګیس سلندر کې راچا ګډه پر څه ګوپی خوړل ارشه جوس په نو خوریم بس ګیس وینو یو بیماری وي بیمار ده بده ګیس ټربل بیماری ته زړه کیږي نه او ته مایده ګیس جوړوي لګیاوي او دمو وتا چې یو چې مایده ډکه بیا نه جوړوي دا چې هغه نه خوري ماړه ګیس جوړیږي دغه مایده خو ستارته او دل درکن سره حرکت کوي مایده لا څه شي نه مایدوي څه کوي کنه مشنګری لار په بل زه تاسو مشنګری جوړه کړی چې اکل نو ته خبره ظالم ده کنه یو سات وقفه ده کې بشور ولي شي ده 24 غنټه لګي دا روزه چې راغلی کنه دا راغلی کنه ای قربان ټول سیټل کې وشي غون بدل د انسان ای تاسو وې الله پاک ته جوړ کړی خوړان دي ورستوار سی ته معلوم دي کنه چې کمزوري په کې څومره طاقت په کې څومره هرس په کې څومره څه شي ده څومره برداشت کولای شي نو ته ولارس برابر کړین دي چې ته داسې کوه به لکه په حکم باندې روزه پر راوستي چې پر ته خو نه کېږي ته خو نه پدوي ته کنه پر چې روزه باندې دا مېدا نه ور دا مېدا زړه درد کړ څه څه کوي پدا کې داسې خیري وي لکه ځینې بوټونو کې مې چې رامنې کېږي که نه نو مواد مخکې کوي داسې او چې تاسو ډېر بوج راوړئ نو دا بیا زړه هم تکلیف یې رسوي ډېره خبره یې نه چې زړه خو هغه مې زړه کېږي هغه ته
دلی خکېږي سیستم خراب دی نو چې روژه شي انسان سره ډېر ومینځلی شي کابر صاحب خال افریدي چې په کابر صاحب باندې سپیشل سلام یا خال افریدي وعلیکم السلام آفاق لیکلي چې سلامونه وعلیکم السلام آفاق دبره سلامونه لکه افغانستان غرونه واوایي څومره خوش هو سره شارجې او څو ګیلاسونه شارجه دوکان ته خیب خان غواړي چې دوبه والا شارجه خای ګلاسونه غواړي دل لا غره لګره سوالټ کیو دل کوچولا لګره سوالټ مشته ونه نو مشته نو باندې خزې مې دې بار کې ډېر خاغ ور کړه لیکچر قربان او ډاکټر یو مړه څه کوي څه هغه لیکلي دا کله واځه کنه آفاق لیکلي او لیکلي آفاق لیکلي چې یو شعر وایا نو اشاره وصله پاتہ دوی پاتہ راوړم آفاق قسمت خراب ده پور به 30 شوله لیکلي او بس ته ویله پور 29 سیویلو 29 ویلو درې پات یو رکمانکیب سے مبارک واغه یو کول مبارک چې صحت خیره چې صحت سر یخ ګډه نرم وخی ګرمي دا روغ صحت دی سر یخ ځکه چې بدا کې سلور انجنونه فټري قوت دا سونګ قوت سامعه اوریدل قوت باصره لیدل کول او پټ لکه ټول نم خارج وبتی وزي سترګو نم وزي غوګونو نم وزي قسم قسم دي صرف د خولي او ببګه خوږي نور ټول بدرنګ غلي تروشي اساس خولي لري د روسه شاباسي نو دا کې لکه غلي دا مشینه دي پکې بالکل سرور مشینه دي دا یخ ساتي دا یخ څنګه ګاډي ته وباجي چې راوړي چې یخ شي اختر رحمان لیکلي سلام وعلیکم السلام ورحمۃ الله آفاق لیکلي کدیر ته چای واچو کدیر ګلاس وتاو خره شیشه کې ګلاس وتاو خره سره تاو کې وتاو خره ګلاس نه جوړي چې دیګه منځوري شوې دا کدیر ګلاس وکړه سوته ډاکټر بس علي فریم چې پوجي دا ونه جوړی ناسته کیسه وای په چوردي خبر سے بابا کیسه خو وکړه هغه د بشیر والا بشیر اختر رحمان لیکلی اختر رحمان بشیر خو کابر ته د دوا کړی و په ډراما کې کیسه او دا ساجي اختر رحمان نه نه ورکه بل څوک دی بس بشیر ولا کیسه څه شي مر شو کړم بشیر کیسه ختمه مړه غریب او هم داسې خاک ته چراغ له ختم شو کیسه مړه کسانګي بشیر خبره اخو اوس هغه کی وی ایسا سنگی مرمر تر عشا هو یا شو بدن زیادہ کوپیم در چمک شازری لاولو ډیر ښه شازری لا ویلکم ټو د هوجرا شو شازری لیکلی خوشاله مو نصیب شاه خوشالي نصیب شاه راجو یقین وکړه چې ډیر مې یادېږي موږ هم ډېر یادېږي موږ سرساري موږ دلواله دل جلې موږ کفایت سګي جدا جوړ شو دوبه کې جی ته شراونه لګي دا یاد نه کړ نه بس خیر نه شازره ته موږ نه کا څوک لسکر د په چارچاپې علاقه کې ویلو ته وجره پر گیفت لګلې شي یو په شازره له ګولې چای ځکه دوبه کې خو ګولې چای نه وي متخیل نور کا ګولې چای نال دا ټیم اعظم مازیګر دی نو کوي ته وي خیم شزات دا ټیم خلک چای نه سړي بس شازرینه چې دومره کاپوس خینو بیا ماړې پکې چرته شو کمال صاحب ته چې دومره غاټو کپونو کې څخه چای کمال صاحب ته چې دومره غاټو کپونو کې څخه چای او شپې لمبه په لای بای نو خاور نه جوړ شي بوای
چرته نیلپری استعمال کا شوکت شین استعمال کا سکندر استعمال کا لگای پړې راوړه یو ښه نه استعمال وکړو چې دا کله وځه اجازه چې کنه دایره له وځي سالي ته مونږ ویلکم یو سالي راغلو سالي نه ما بدل کړې مخکې وفق عالم می نه بل سنی دی کابل سالي دی ملانو ستالو سالي رحمان سالي لیکلي چې آباد وشو آباد دیو ډیره مهرباني تاسو سره قربان ته چار وخت سخیره ګولې چای او بیا دلم به پلای بای نو ځکه خو لیدای شي بوای واه کنه دا چا ګرګړ دی بس چلو شو یبا استادان حیدر رهبر کمر لاروبر دا جو استادان شي ځکه خو شاعریم ګاډه واډوي یو استاد څنګه نو تو شنو که زبانو کې واه چې لږ څه زړه بیا کړه واش په دالې واش په دالې واش په رهبر لوي او اثر په زبیر څه ډیر کړه اے لاس شودا سیفټا بیکری بس ما ته قبول وزیر پر یو شعر دی فاقه وزیر چې د جوړوي ویډیوګانې لو خاورې وته بوګ واخلو بلاګانې او وزیر لا پکار دی چې واخلي افاق دواګانې او واخلي خیبر سویټ نه مټایانې خبر پاس خیبر پاس تاسو چې کله به خپل ځای کا خراب شي نو یوه ما یاد ساتئ خیبر پاس مټای یو ال بیکریز الټا خونه ډیکلس جره بسټو ٹھیک ہے صحیح ہے د پتا سال پتا خراسان او ایران فش په بلچ کې خیبر پاس سبحان الله ډیکلیئر کړه یو لایک کال بینګ نه نور اس کې چای بینګ نه وس خلل کې راغلي افاق امید چې موږ شعر خوښ شوی دا شوی نه چې د وزیر لپاره دا کټ کا په کې کټ کې او بیا واچاوه وزیر په واسکټ کې واه واه دا ټول دا کله علم او چې وای نه باندې چې وزیر یې ونه باندې بیا ته څپېړې وچات کا وای تو په کټ کې واه دا سبحان واه دا کله وځه حد کړه نه چې لا حد سم ګانټه وتا کنه یې اسلام آباد نه کله راو چې نو راو کله تل اسلام آباد لا کله څه کوي چې مرته وینم یا خو دوه درې کسان دي جوړ او یا دیو یا داو کنه ستاسو د ځکه هوا په خله سره ملاويږي هغه پریکټیکل تاسو سره شعر ویل نه لازم ده درې څلور نو ته درې څلور خواوش ول نظري ولا مسلم خان شروال ته موږ ویلکم یو مسلم په خیر علي موږ پروګرام سره شیر کا په ګروپونو کې ته چې خو داخله په کار جوړو خو داخلي خو لیټ راغلي ځکه چې خبر شپ کې شعر تیر شو موږ روزانه یو کې سبي په پروګرام کې عمران لیکلی کبا صاحب شهزاده راجو بھائی او سیکرټری ته سلامونه وعلیکم سلامونه غیب والا وساته هسپتالونه مدار وخله کمر سے دا اوس په گاډو وډو لګي کیږي ته حقیقت ویا زه داسې دا حقیقت ته ویا دا په گاډو وډو لګي ما دا پته دا الټا دا کل دومره ډیر هغه دا ډاکټر لمیم ضرور کلمن موبایل استعمالوي اباسین لیکلی چې شهزاده ته ویا چې خپل شاعري شروع کړه دا باسین چاپی دی یو سر او څه عالم نزده کیجوالټي و اباسین چاپی دی سر کتابونه ته په بل څه راوچاو نه په کار ستا په غم لړل علم لا شاعري نه په کار ستا په مخ بشمار خالونه ډېر ښه سړی ته مو ویل څنګه ته هم نه ویل سړی په مخه خلل نشي ولای راخ څنګه وای اوس نو په پیری جوړ کې نه سات پاره پر بس پریو باسینو عمر شنواری لیکلی چې السلام علیکم رحمت الله وبرکاتہ عمر شنواری تاسو ته وعلیکم السلام وعلیکم السلامونه عمر علي عمر شنواری ډبل دی خبر ټول مو مرګري ټول بس شنواری اکثر که تاسو خیال کړی وي کنه نو شپې دا چا واده وي بچي واده وي کنه او سور سنگیت جوړ کړی وي
نو پلار دومره ګډیږي غریب کنه چې بس هغه بچي ودی وي او سات په سات سنگر له ورسي هارمونیم چې غوي کنه رباب پیاس استاد یاره هغه پلان کې حاضر او ولې هغه ته به دې اجازه نه پلان دی عزت کوي ډېر خو چې شاو د شروع کې کنه دیم پیوته پلان خو صحیح کنه ټیک ټاک کنه به ایمانداری کار کوي خو نه او کنه کې پیسې به چني ما بچی راشي پیسې پلان ولې وګوره پلان می خو که سبایی شو کنه شپی استاد بیا خبر با پلان والا استاد اور استاد هغه استاد ای استاد خو چې سبایی خوشي کنه نو څه چوګیروي کور نه جوړوي یا لکه ډمان چا بوتل مالا ورته څه کنه شپی استاد سبایی راوړو سي کنه سترګې چټنی وي چوګیرا شي یا لکه اډمان لاړل دلته خبره خراب کړه کنه څه شي کې لاړل دا مخ ورو چې ټکی وو دغه مخه وته چې پوله وخایله شي دا وته دا چې مخکې په بسونو کې غنو کې راخجول کنه راخجه زلمیه خو چې کله ګوزول شي دانګه بوډه او یو سات کې وته پاغه یوانی روپې کریا کې دی بوډا جوړ شو شی بس بدل شي نو نجا بدلول دا ناجیز ده دا غسل کو دلته خیال کوا لکه یاره غزل دی ووریدو کنه غزل یاره بس کمال وکړو کنه ها غزل خو د خوخه او چا ویلو څنګه مړاوري کې ته مان دي غزل خوخه ګلوکار نه ده خو صرف غزل او تناس لري بیا یا مالکا بس بلته یو ته وایي دغه ششته راشه کنه ډبل بیډ ته وخم کنه تا نه دی درې نه مړه جوړ دی برو بس نه و دا سیاسيو شو دا مړه بس نیو نه تیار بس لار می جوړ کو کنه چا باندې جوړ کو مړه تر کنه نه ترګان مخه سیاله ترګانان دي نه چې څوک سره رښتیا نه کوي نه چې څوک کوي ورشي هم تاله جوړ کو دا ډبل بیډ موږ جوړ کړو کنه ته ترګان نه استاد انجینیر ته به غار سر بروت چې څومره مخله کوټوره دا ترګانان او په ګومې چې استاد د شیشه په کې ولګا او ځوالم په کې ویلو دا مخلوق درازونه په کې لګ جوړګا پس دا خو اخلاق وجه چې خې استعمالوي ټول د الله مخلوق دی قربان کمزور نظر چاته نه کوي چې اخلاق کې دی کله په تعلیم نه تاسو خبرو اخلاق کې دی کله شپاره سم چې شپاره ځلې پاس کې کله زیرو یې دا سٹارټ کیو چې شپاره سم شپاره ځلې پاس کې زیرو د په کتاب کې بالکل نه نو مېرا کتاب کې کمزور سوچ اخلاق کې دی خبر څه دا ټول خولي خلک دي خان چې الله پیدا وول خو خلک دي کنه ګوره الله خو خراب سره نه پیدا وکړي نه دا نظام لا لګیدل د لکه اوس یاره خو لري ورې چې خدا چې وي ډېر مزه وکړ بوټه پکې بس مو کړه هغه چا پکړي تا نه ګانو ګوربا بیا وسره مخ ډوړی ظالم بچیا نیگان د چا طریقه سليمان عليه السلام د سنت دي خو سوچ وکړه کوم خلک پخلی کوي کنه استادان دي د سليمان عليه السلام غي سنت طریقه بالکل هغه لا بکتوی جو کنه چې نن ماړې زکو ها نو دی ګونه پیله هغه کړی قربان دا سترکان دا درزي درزي سلام نوح عليه السلام بس سټ کور کنه ونري خلکو کې تعلیم واجه کنه قانوني وینا کنه زه خو ته عمران نکلی چې در صاحب غیر حاضر ده کې دای شي چې شهزاده پرنسپل امام کټ کی زه غیر حاضر رښتا په پوجا کې خلک غواړي او چې غواړي بیا په پاتې چې حاضر وکي حاضر ضرور ده او مرشدوال لیکي تاسو ټول ډېر ښه غب شپ لګاو ماشاءالله بس ورزه تا ډېر باندې دتا سترګو تاسو کول نظر دی دا عمر شینواری ته شرم ډالې کا کوم څه
کله هم انسان باندې دا خزه ده قربان نه دوی باندې تقریبا چې څومره پاسې خجوي بس خجو کنه کله هم انسان باندې وخت نه شو کله هم انسان باندې وخت نه شو او تلو راتلو کمزور کړو کوي نه شو ډېر ښه کوي له طاقتور تلو راتلو کمزور کړو کوي نه شو کارخانې له راځاو کارخانې له وخت څخه تلو کې هم نا وخت ویو راتلو کې هم نا وخت وی په تلو کې هم نا وخت وی راتلو کې هم نا وخت وی این په جنازه کې هم وخت نه شو تکړه شو بیا جامې ټیم بس نو دلته بیا الله په بدوي چې خو لیکل انسانو د ضعیفه کمزور ہے ډېر کمزور ہے بس او بیا سره انسان لګي کوي دلته لیکلي کمال صاحب خو د چایو سره داسې مخ جوړوي لکه چې شیرازغی له غړپ کړی وي نه تور جيب کې لګیږي لکه تیزی جوړی شوی الحمدلله هله زیاده دا عمران لیکلی دا اوس مکرم چې عمر شروال لیکلی جواب کومه خبره وکړه په شعر کې د عمر شینواری ته ډالې مو کنه او ډالې چې کریټ کې مې وته باندې ورور څه دلې بجلی نه ونه چې هغه به راخسته پر مټي پر راخسته ماړه ما چې پر مټو ته مې بس ما کریټ پر راخسته ابراهیم شنواری ویلی چې کمال صاحب ته سلام آیا وعلیکم سلامونه کمال صاحب قبول کړه تا سلامونه قربان په دوله شینواری ډېر ښه کول سي الله خاور کا او دې سلامونه نو بس قبل ځای فکر مستخ نه به دا یو ځای خیر دی دا چې اوس راغلو شنواری ملګری چې ویل چې ډېر ښه نو دته یو بل هغه یو دوه کرښې شعر دی عمر شنواری ډېره ښه وي خپله پنډه په خپل سر ډېره ښه وي خپله پنډه په خپل سر شکر دا چې د خانانو د کور نه یو ډېر ښه عمر شینواری مهرباني زنده باد تا ته په کریټ کې وي نه بس همداسې چې بریف کیس ونی نه چې ډاکم بیا روحان افریل دا مونږ ویلکم یو مونږ پروګرام کې انټری وکړه روحان ویلکم ټو د حجرا شو دغه روزانه ټاپکونه بدلوي نن چې کوم ټاپک وو هغه کمکل او خيار دا پسړی تو باندې لکه امزام ویډیو کنه چې ګور امزا چې خله په خله نشي د رقیب سره او تا ته د ښکارا چې د سړو خبرې نوري سړو خبرې اکثر نوري وي کنه رقیب خاصي او غل راشي خوش پاسات نه راشي خیر دې نو سړو خبرې نوري وي خو چې عمر شنواری لیکلی چې ماشاءالله غزا ډالې وروته کنه په کریټ کې مې رولا غلو پړا در یو غزا دا پاس چې تصویر پکې راځي دا پاسورډ وي که څه شی وي چې لکه تو چاله هغه ورکوي تصویر راشي چاله کوم نمبر ورکوي اوس تصویر راځي واتساپ ښه قربان نو زه اباسین اف ام ریډیو چې کوم دی که نه اباسین اف ام ریډیو چینل چې کوم دی په دا کې یو نیوز کاسټر دی او نامه یې خیسته رحمان نو خسر رحمان دې مهرباني وکړي چې مونږ ګوري که نه نو مونږ له یو تصویر راولګي ډېر مې په زړه ارمان دی خسته رحمان موږ نمبر سے یاد وساته 0303 83 84 86 2 بیا یو ته وایه 0303 83 84 86 2 دا میسج به ورسېدلی وي کمر صاحب کیمرا لا شاته څوک ناسته سلام ورته وایه عمران لیکلی عمران ته وایه چې وعلیکم سلام دی غړیز دی عمران دی غړیز دا ډېر تیز بالینګ هم کوي دا ملو چې ته ښه بالر یې د غړیزې چنن کې مړه شو نه دغه ناسي چټي سي دا عقل واجه کنه زیات شي کنه خوګ به زیات شي معلم چې ته غړیزه کې ښه بالر واو معلم چې ته غړیزه کې ښه بالر
اصاب څوک چې موږ سره ناسته بیلر کریکټ ویلی وای نو واخله ځان له سکوټر الله تعالی دې په عمر ټولو کې برکات واچوه هغه دې کړي مداسه مراولو دا کوچ بابا ته وایا اولد از ګولډ زنده باد محمد اشرف لیکلی بیکاز چې اولد از ګولډ زوړ شي سولوي قربان قیمتي خبرې اوسوي ډېر د خدای خوشحال زوړ کاټن غواړي خري اوس هم دا هغه لکه بدله کړي کنه چې خلک دنیا خلک مونږ ټول یو چې زنده باد نو ادارم ته کټ کړو زیم کړه زنده باز یعنی ژوندې باز هم زر کاله وړل کم از کم د باز هغه چې تا باندې وشي سیاره بس ټیټ وي ورته خلک ولي کنه لکه چې څنګه وته ویلو چې بجلی لاړه نه چې خلک چې نه خولي ګوري ورته او تا چې مخپټ کو نو گزار دی سړی کار دی چته اعتراض کوي باس په پرواز چته اعتراض کوي باس په پرواز دا صحیح شریعه چته اعتراض کوي باس په پرواز او لا خو باس کا مکل ده ولا ته چته ښکاری کول आवाज باز علي بابا څنګه وشتي باز دو ناس ویازي په پوله کنه جلس شو دا څه کوم مکل ده که پاسو سره غټو بوسره غټي وزره کمر سے تاسو ته موږ یو چې شهزاده موږ سره اخیری پروګرام مو په سبا لغوري په شهزاده موږ سره دی ځکه چې دا ټیم لا وخت پابندي ونه کړه دوا تم کې لاستلو دوا او قربان الحمدلله دنیا آخرت مشکل و مسائل کې شر او فساد نه بچ کی د اخیری زمانه فتنونو مساتې خدای او مرادونه چې د خلکو په ژوند کې د خدای هغه اصل کې امين نیک او مشکلات ټول آسان کې امين مشکلات فلسطین آسان کې کشمیر او مسلمانان دي او سره تمام مسلمانان افغانستان مسلمان تکلیفونه په آسان کې خدای ته ډېر خزانو مالک خدای هر چا له خپل خزانو خیر ورکړي او هر چا لمنې د خیرونو نټاکي کې مشکلات او آسان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین کبر صاحب اخره کې میسج راغلی محمد اشرف لیکلی چې زیارت تراشه په ګرمي موسم کې ډېر خوان بیو کې عزت تاسو ټولو والله مینه در سره کوم ډېر مهرباني محمد اشرف بھائی ضرور ورته ان شاء الله غزيات موږ ډېر خوښم د پډرامو په فلمونو کې مزاج ډېر یخه علاقه کوټه ټاپ وجه موږ غځای مو ویلو کبر صاحب ګاډه خوشتا کړه خپل ګاډه څه ګاډي او مشروان لیکلی امین سو امین حاجی خیسته رحمان لیکلی کبر صاحب هغه کیسه وکړه چې د شپې یو مړی لا په جیب لاس وهلو چې په جیب کې ورته د سوار قتل قربان نو اوس خو ډیر دنا اوس خو موږ دا وایو سباوي شي خسته رحمان جی سباوي ان شاء الله دغه کیسه ټول کیسه وکړه خو مړی والا کیسه چې نه ساتو پورې وته موږ سپلاین شه سبا خدام مړی کیسه خدام مړو ژوند سره ابراهيم شینواری امين ابراهيم مابل لیکلی بم اجازه غواړو الله په امان تر عالم مې تاوروله سیکریټری په आवाज کې خو ټیم ختم دي السلام علیکم وعلیکم السلام